بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحادي عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. په تحقیق سره ما په جنت کې یو کس ولید چې تلو راتلو. في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. سلتلو راتلو وجه بیانه کا چې په سبب د یو ونې چې هغه پرې کړې وه، هغه ونه د لارې په منځ کې وه، نو خلکو ته به یې ضرر او تکلیف رسیدو. نو دا ونه چې دی لارې نه هغه کټ کړې وه. رواه مسلم. وفي روایت مر رجلا بغصن شجرة على ظهر طريق. په بل روایت کې دی چې یو کس په لار روانو، په لاره کې ورته د ونې یو څانګه، غصن څانګه په مخه راغه، نو هغه چې د لارې په منځ کې وه دغه څانګه، فقال هغې ویل: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. هغه قسم وکړو چې زه به خامخا دا ونه له مخې لرې کوم، یعنې دلته نه به زه لرې کوم، ځکه هذا عن المسلمین یؤذیهم، ځکه چې د دې په وجه خلکو ته تکلیف رسیږي. نو دې قسم وکړو چې دا به زه لرې کوم. فادخل الجنه، نو په دې وجه جنت ته داخل شو، الله رب العزت جنت ته داخل کو. وفي روایت لهما بینما رجل یمشي بطریق وجد غصن شوک علی الطریق. په بل روایت کې دی چې په داسې حال کې یو کس په لار روانو، هغه په لاره منځ کې د ازغو څانګه وموندله، یعنی شوک د ازغو غصن څانګه علی الطریق په لاره وجه وی موندله. نو فاخره، نو هغه څانګه د لارې منځ نه اخوا که، فشکر الله، نو چې کله یې دا د منځ نه اخوا کړه، نو الله جل شانه دا عمل ډیر زیات خوښ شو، نو فغفر له، نو الله رب العزت هغه کس وبخلو. نو ګورئ مونږ ته که دغه اعمال معمولی ښکاري، خو الله رب العزت ته یعنی مطلب دا چې قابل قبول وي، نو یو کس چې دی هغه جنت ته لیږي، اگر که دا مونږ بس دې ته خیال نه کوو اکثر. الثاني عشر، دلته به بیان شي د یو جمعې مونځ په جماعت سره ته بل جمعې پورې دا کفاره ده. الثاني عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل: من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه. کم کس چې په ښکلی شان اودس وکړي او بیا جمعې مونځ ته راشي، فاستمع وانصت، او غوږ ورته ونیسي او چوپ شي، نو غفر له ما بینه وبین الجمعه، هغه ته به د هغه ګناهونو بخښنه کوي چې د دې جمعې نه تر بلې راتلونکي جمعې پورې وي. او وزیادة 3 ایام، او نورې 3 ورځې ورپسې زیاتې هم، یعنی ټوټل 7 ورځې دغه 10 ورځې شو. ومن مس الحصا فقل له، او چا چې شګو کې ګوتې ووهلې، نو هغه بیکاره کار وکړو. نو دلته یې ویل فاحسن الوضوء، ښکلی شان اودس وکړي. په دې جمله کې ښکلې طریقه اودس نه مراد دا دی چې په هغه کې سنت او مستحب پکې ټول شامل وي. او بیا چې دی دا چوپ وي، یعنی په خاموشۍ سره څه شی وکړي، خطبه دوران کې دا چوپ کینی. نو دا خطبه اوریدل چې دی دا واجب دی، او د خطبې په منځ کې خبرې کول دا حرام کار دی، او چا ته ښه خبره به هم نه کوي، او چا څوک چې خبرې کوي هغې ته به هم دا نه وي چې خبرې مه کوه، په دې هم ته ګناهګارېږي، ښه دا به هم ورته نه وي. نو ډېر احتیاط پکار دی. بیا ویل چې من مس الحصا فقل لغا، کم کس چې په ګیټکو باندې لوبې وکړي، نو هغه لغوه کار وکړو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جماعتونو کې یعنی شګې وي،
نو په دې حدیث کې وفرمایل شو چې کم کس د خطبې په منځ کې په دې شګو باندې لوبې کوي، یعنی هسې راړی نو دا هم لغوه کار دی، ګناه یې وکړه. نو دې نه دا معلومیږي چې د خطبې په دوران کې په آرام کېنستل پکار وي او ډیر شوق او خاموشۍ سره دا اورېدل پکار وي. الثالث عشر عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، کله چې یو مسلمان یا داسې وفرمایل چې یو مؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، داوي او خپل مخ وینځي وي. نو چې خپل مخ وینځلو او د اوبو هر ساس کی سره داغه هر ګناه چې داغه د سترګونه شوي وي او یا او مع آخری قطره الماء، یا داسې وفرمایل چې د آخري هر ساس کی سره، یعنی مطلب چې کم قطره وي هغې سره. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، او کله چې لاسونه وینځي د لاسونو نه، یعنی هر ګناه چې په لاسونو سره یې کړې وي د هر ساس کې سره هغه څه شی کېږي هغه وځي، یا یې داسې وي. او مع آخر قطرة الماء، یا یې داسې وفرمایل چې د هر آخري ساس کې سره. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطرة الماء، او کله چې خپې وینځي نو د هر هغه ګناه چې هغه په خپو سره کړی وي نو د اودس اوبو سره، یا داسې وفرمایل چې د آخري ساسکي سره هغه وځي ختمیږي، حتی یخرج نقیا من الذنوب، تر دې پورې چې هغه د ګناهونو نه نقي شي، بالکل پاک او صاف شي. رواه مسلم، روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. نو دلته راله العبد المسلم او المؤمن، کله چې مسلمان سړی یا مؤمن سړی او د سوکړي، نو دا راوي شک دی، یعنی ظاهری وی دلته راوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مسلم لفظ استعمال کو یا مؤمن، نو په دې باندې او د سکولو باندې هم ګناهونه معاف کیږي. ښا دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی. بهرحال الرابع عشر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایله الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه، پنځه وخته منځونه د یو جمعې نه تر بل جمعې پورې، ورمضان الى رمضان، او د یو روزې نه تر بل روزې پورې، مکفرات لما بینهن، په دې سره ګناهونه ختمیږي. دا ټول څه شی دي؟ مکفرات دي. اذا اجتنبت الكبائر، خو کله چې د لوی ګناهونو نه ځان وساتي، یعنی چې یو کس چې لوی ګناهونو نه ځان وساتي نو بس دا چې دی دا مکفرات دي. د وجې نه یعنی په اودس کولو باندې او جومات ته راتګ کې او د یو جمعې نه بل جمعه او یو رمضان نه بل رمضان چې دا څومره نیکیانې کېږي نو دا وړه ګناهونه دي چې دي په دې باندې معاف کېږي، صغایر نه کبایر به پرې نه معاف کېږي. بهرحال الخامس عشر، دلته به د درجې اوچتونکي عملونه بیان شي. الخامس عشر عنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الا ادلکم، ای تاسو ته هغه څونه خیم علی ما یمحو الله، هغه چې محو کوي ختمه کوي الله به الخطایا، باغی سره ګناهونه، ويرفع به الدرجات، او چتای باغی باندې درجات. قالوا بلا یا رسول الله، صحابه کرام و فرمایل چې د الله رسول ولنا مونږ ته وخایا. قال اسباغ الوضوء على المكاره، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کامل اودس کول، یعنی کامل اودس د تکلیف سره، على المكاره په تکلیف سره، وکثر الخطا الى المساجد، او جمعات ته ډیر زیات قدمونه غستل، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، او یو موزنه بل موز پورې انتظار کول. فذلكم الرباط، هم دغه ستاسو دا رباط دی. رواه مسلم، روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. دلته ګور داراله پدې کې چې يمحو الله بالخطايا، الله جل شانه به درته څه شو کې ګناهونه معاف کی.
قاضي عیاض رحم الله فرمایي چې دا کنایه ده د مغفرت نه، بل دا چې الله جل شانه د عملونو په وسیله څه شي کوي، ګناهونه معاف کوي. نو دلته رااله په اودس کې مبالغه کوي، څه شي کوي، په اودس کې مبالغه کوي. اسباغ الوضوء یعنی اودس کې څه شي کوي، یعنی اندامونه یو ځل وینځل څه شي دي، فرض دي، او درې ځل وینځل سنت دي. نو د درې ځل نه زیات وینځلو جواز د دین روایت نه معلومیږي. علامه شامی رحم الله فرمایي چې د احناف علماونه د وینځلو یعنی پوره تعداد نه دی نقل شوی، پوره بس هغه وایي چې څو ځل بس دع ما یریبک الی ما یریبک. او دلته رالی چې مشقت یعنی علی المکاره، یعنی د مشقت او تکلیف په وخت کې، یعنی هغه وخت کې چې تا ته تکلیف وي، ښه یخني وي، مطلب اسباغ الوضو دی ته وایي چې کامل اودس وکړو، سره له دې نه چې سخته یخني او ستا بدن هم پې یعنی ستا بدن ته تکلیف رسیږي، ځکه چې ستا په دې وخت کې تبه وغیره وي، دې ته ویل کېږي. بهرحال بل روایت په دې باب کې السادس عشر عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. په دې کې چې د 14 نمبر روایت چې د هغه ابو موسی اشعری نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى البردين دخل الجنه، چا چې د یخنۍ دوه منځونه وکړه هغه به جنت ته داخل شي. متفق علیه، متفق علیه. البردان یعنی د دو یخ منځونو نه مراد چې د صبح والعصر، سحر او مازیګر منځ مراد دی. د وجه نه انسان چې دی هغه جنت ته داخليږي. ګورئ دلته لفظ د بردین راله په حدیث کې بیان شوی چې دینه سحر او مازیګر منځ مراد دی. په بل روایت کې دا مضمون هم راځي، یعنی که کم سړی چې د نور راختو له مخکې منځو کې او د نور ډوبېدو نه مخکې منځو کې، نو داسې کس به د جهنم ته نه داخليږي، یعنی سحر او مازیګر منځ. نو اوس دلته سوال دا واردېږي آیا صرف د سحر او مازیګر منځ کافي کېږي چې سړی په جنت ته داخل شي، او که نه نور منځونه به هم کوي، او که دا ګناه کارونه یعنی دا ګناهونه به هم کوي، نو بیا خیر څه خبره ده، بیا به هم جنت ته ځي. نو جواب علامه عیني رحمه الله فرمایي چې د ابتدا په اسلام کې چې وو کله چې د سحر او د مازیګر مونځ چې وو دا فرض، 15 منځونه تر دې وخته پورې چې وو دا فرض نه وو. یو جواب خدا شو. دویم جواب دا دی چې علامه طیبی رحمه الله فرمایي یعنی کم کس چې د سحر او مازیګر مونځ اهتمام کوي، نو هغه به د دې باقي وختونو اهتمام چې دی دا به ضرور به ضرور کوي. وجه دا ده ځکه چې الله رب العزت قرآن عظیم شان کې داسې فرمایي چې ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بېشکه مونځ چې دی د بې حیا او فحشا کارونه انسان منع کوي. نو د مونځ برکت یعنی دا د مونځ برکت دی چې د نورو ګناهونو نه به دا بچ شي، او په دې وجه به دا انسان څه شي، جنت ته به ور داخل شي. بهرحال اوس په دې کې بل روایت چې دی السابع عشر عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره په دې کې به دا بیان شي چې په ناروغي او په سفر کې سړی ته پورا اجر ملاویږي. دا کله په دې کې به اوس راشي چې دلته فرمایي چې اذا مرض العبد او سافر كتب له مثله، کله چې بنده بیمار شي یا مسافر شي نو كتب له مثله، هغه ته به دومره اجر لیکل کیږي ما کان یعمل مقیما صحیحا، کم عمل چې دی په هغه اقامت او روغتیا په حالت کې کولو. نو د دې حدیث شریف چې دی مضمون په ګڼ شمېر روایتو کې ملاویږي چې کله انسان مریض شي یا په سفر په وجه هغه عملونه نشي کولی کم چې هغه په صحت او قیام په حالت کې کول، چې کم عملونو دا عادي وو، نو الله جل شانو په خپل فضل او کرم سره به داغه اعمال او ثواب اجر د تبه ورکوي چې کم د صحت او اقامت کې کول. او دین دا مراد اوس نه دی چې فرض به نه ملاویږي ورته، دلته دا نفلی دی، او فرض او کم واجب وي نو داغه اجر به نه وي دلته. الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جابر رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کل معروف صدقه، هر نیک کار صدقه ده. رواه البخاري و رواه مسلم من روایت حذیفه. ها په روایت د امام بخاری او مسلم هغه یعنی دا روایت کړي چا یعنی نقل دیته چانه حذیفه رضی الله عنه دا نقل کړي دی. یعنی هر یو نیک کار چې دی دا صدقه دی. د تشریح مخ کې تیر شوی نو بار به ضرورت نشته ځکه زه تیز لګیا. التاسع عشر عن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جابر رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منه له صدقه. نشته یو مسلمان چې د میوو یو قسم باغ وکړي، ها میوو یعنی ونی کرل باغ کرل وکړي، یعنی وکړي مگر شته الا کان ما اکل منه له صدقه، مگر شته د هغه دپاره صدقه ده. هر هغه څه چې د دې باغ نه څه شي وخوړل شي، الا کان ما اکل، مگر هغه چې وخوړلی شي منه د هغې باغ نه، نو له صدقه، د هغې دپاره څه شوه صدقه شوه. وما سرق منه له صدقه، یا کم څه چې د دې نه غلا شي په هغه کې هم د صدقې اجر شته. ولا يرزقه احد الا كان له صدقه، او نه کموي د دې باغ نه څه قسم میوه مگر هغه دپاره په دې کې څه شی ده صدقه ده. وفي روایت او په بل روایت کې دي چې فلا یغرس المسلم غرسا، یو انسان د میوو باغ نه کړي، فیاکل منه انسان ولا دابة ولا طیر، او د دې باغ نه څه قسم خوراک وخوري، یعنی انسان یا چرپایې یا مارغان، الا کان له صدقه الی یوم القیامه، مگر دا چې وي دا به د هغې دپاره تر قیامته پورې صدقه وي. وفي روایت له، په بل روایت کې لا یغرس مسلم غرسا، په بل روایت کې دی چې مسلمان یو باغ نه کري، ولا یزرع زرعا، او نه کري څه کرونده، فیاکل منه انسان ولا دابة ولا شیء، چې هغې نه انسان وي او که زناور وي که څه بل شی وي څه خوراک وکړي، نو الا کانت له صدقه، مگر وي هغه دپاره په دې کې څه شی وي صدقه وي. ورواياه جميعا من روایة انس رضی الله عنه، دا ټول حدیثونه د انس رضی الله عنه نه روایت شوي دي. قوله یرزعه ینقصه، دا قول دا یرزعه چې د دې معنا ده کمیدل، یعنی یغرس چې دی ونې کرل، او یرزعه کمول وهیره. اوس وګورئ دې حدیث نه دا معلومیږي، یعنی مفهوم یې دا دی که یو سړی پټی وکري، ونې ولګوي، خلق څاروي وغیره ترېنه خوراک څښاک، کومه فایده ترېنه حاصلیږي، نو د دې ټولو ثواب مالک ته رسیږي. په دې حدیث کې د پټي وغیره د باغ مالک ته دلته یو قسم ته تسلی ورکړل شوې ده چې تاسو ته کم نقصان رسیږي په هغه باندې صبر کوه، د دې بدله به الله رب العزت تاسو ته درکوي. لکه څنګه چې په حدیث کې ظاهر شو، نو الفاظ چې دي دا عام دي او ټول پوهیږي. العشرون عنه قال جابر رضی الله عنه، د جابر رضی الله عنه نه روایت دی، فرمای اراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد، نو اراده وکړه بنو سلمه دی منتقل شي د جومات نږدې ده. فبلغ ذلك رسول الله، ورسېدو دا خبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، فقال لهم، هغوی ورته ویل چې انه قد بلغني، بېشکه ما ته رسېدی، انکم تريدون، تاسو اراده کړې ان تنتقلوا قرب المسجد، دا چې تاسو منتقل شئ نږدې جومات ته. فقالوا نعم یا رسول الله، او قد اردنا ذلك، دا مونږ اراده کړې. فقال بنو سلمة وی دیارکم تکتبوا آثارکم، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ای بنو سلمه، تاسو ته خپل کورونه په خپل ځای باندې پرېږدئ، نو ستاسو قدمونه به شمارل کیږي، یعنی د دې اجر به تاسو ته درکولی شي. دیارکم تکتبوا آثارکم، تاسو خپل کورونه په خپل ځای باندې پرېږدئ، ستاسو قدمونه به شمارل کیږي، د دې اجر به تاسو ته څه شی کیږي درکول کیږي به. وفي روایت
ان بكل خطوه درجه. یعنی په بل روایت کې راځي، یعنی امام مسلم رحمه الله په روایت کې راځي چې تاسو ته په هر قدم باندې څه شي یو درجه وي. رواه مسلم، رواه البخاري ايضا بمعناه من روایت انس. امام مسلم، امام بخاری رحمه الله هم د انس رضی الله عنه په دې معنا باندې را نقل کړی دی. ها دلته اوس فرمای چې وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الانصار رضي الله عنهم واثارهم خطاهم. دلته وی چې بنو سلمة چې په کسرې د لام سره او دا په انصارو کې یو مشهور قبیله ده. و آثارهم او آثار خطاهم، یعنی آثار نه مراد قدمونه دي. آثار نه مراد څه شی دي؟ دا قدمونه دي. یعنی وی تاسو کلری یې نو تاسو څومره قدمونه اخلي په دې باندې الله رب العزت تاسو ته اجر او ثواب درکړي. الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجلا لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له. دلت فرمي كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. دلت وی ابو المنذر ابی بن کعب رضی الله عنه روایت دی، فرمایي چې زه یو داسې کس پیژنم، عالم رجلا کس پیژنم چې دومره زیات، یعنی مطلب هغه نه بل کس وی، یعنی ابعد من المسجد منه، یعنی بل کس چې یو زیات لري نو د دینه، هغه ډیر زیات لري و، ډیر زیات لري به اوسېدو. یعنی زه داسې یو کس پیژنم. وکانه لا تخطئه صلاة، او دا غنه به کله هم جمع خطا کیدنه، یعنی دا جمع سره به موس کولو دا به تینا قضا کیدونه. فقیل له او فقلت له، یو ورځ چا ورته ویل، دا راوی فرمای یا وی چې کما ورته ویلی، لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء او فی الرمضاء، که ځان ته خر واخلي، لو اشتریت حمارا ترکبه چې په هغې سوریږي ته په تیارو کې او په رمضا کې، یعنی مطلب د ګرمۍ په وخت کې چې ګرمي په هغه کې. فقال هغه ویل چې ما یسرني ان منزلي الى جنب المسجد، هغه ویل چې زه دا نه خوښوم چې زما کور چې دی دا جومات خواته وي، دا زه نه خوښوم، یعنی زه په دې نه خوشحالي. انی اريد ان یکتب لی مشایا الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. دا وی چې زه اراده لرم چې ماته زما په عملنامه کې جمعات تل راتلل، ان یكتب لي مشایا الى المسجد ورجوعي تل راتلل، یعنی اذا رجعت الى اهلي، چې کله زه خپل کورنۍ ته زم راځم دا ماته ولیکل شي. فقال رسول الله قد جمع الله لك ذلك كله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل الله جل شانه دا ټول ستا دپاره په عملنامه کې راجمع کړل، یعنی راولیکل. رواه مسلم وفي رواية ان لك محتسبتا. او په یو روایت کې داسې هم دي چې ستا دپاره هغه څه ولیکل چې کم تا چې څه نیت کړی. الرمضاء الارض التي اصابها الحر الشدید، یعنی رمضا هغه ځمکې ته ویلی شي چې ډیره ګرمي وي، نو هغه ځمکې ته ویل شي چې لکه څنګه په دې کې راله.